دارنگی مسلم شریف اول جل یوصل شپگ ویصف عن ابي موسى الاشعري في حديث طويل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صليتم فاقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم احدكم فاذا كبر فكبروا واذا قال غير المغضوب عليهم فقولوا آمين يجبكم الله واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. راوی ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام فرمائی کلم چمنز کو قائم کے سکون اخپل امامت دیو کی تاسی تیوس تاسی فائدہ کبر کلچ امام تکبیر وائے فکبرو تاسم تکبیر وائے کلچ امام غیر المغضوب علیہم والضالین وائے فقولو آمین تاسم آمین وائے یجبکم اللہ قل تعالی بم دعا قبول کین وَإِذَا قَالَ كَلَچِ امام وَإِ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَا فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعُ اللَّهُ لَكُمْ ستاسو استجابت بو کی قبولی بو کی. طریقہ استدلال پدی طریقہ دی حدیث مبارک کی مقتدیان و تدریس سے زن خودل کی گی چیزا کبرا فکبرو اچی تکبیر وائی تاسم تکبیر وائی آغا چی سمع اللہ لمن حمد وائی تاسم سمع اللہ لمن حمد وائی آغا چی آمین وائی تاسم آمین وائی. اس منگ وابیانو ندا پختنا کو چی دی حدیث کی دریس زن دا مسلم رالل اول دار آغای چی اذا کبرا فکبرو وائی وابیانو چی امام تکبیر وائی نو مقتدیان تکبیر پا جہر وائی که خفیائی وائی پٹی وائی اخکارا ہوئی نو وائی کنا بیا کلچ امام غیر المغضوب علیہم والضالین امین وائے فقولوا آمین تاسم آمین وائے دیوی دلتا دیوس جہر راشی مقتدیانت خواہ چھ دلتا جہر دے غمخ کے حدیث کی فیضا کبر فکبرو ابتداد حدیث کی مقتدین دے بے اللہ اکبرم پزورا وائی ورسر او بیا چھ کل ربنا ولک الحمد وائی فقولوا ربنا ولک الحمد نو مقتدیان ربنا ولک الحمد پٹ ہوئی کخکارے ہوئی نو کدا حدیث مخ کے الفاظ دیو کرستو الفاظ دی مقتدی پارا خفیہ دا نو چھ اذا کبر فکبرو مقتدیان تکبیر پٹتے کل چھ امین ہوئی تاسو امین ہوئی نو دام پٹتے کل چھ سمع اللہ لمن حمد ہوئی تاسو ربنا لک الحمد ہوئی دام پٹتے. دا جواب میں دا استدلال دا امام بخاری نو کا امام بخاری باب لگئی باب التامین بالجہر حضور امین لستل لا دا غر رایا دا نو زمون شیخ دا بخاری با کلا کلا خندل وید امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا کرامت دے چھ سو کوئی دا غصر پا مخالفت کی تبیب کئی کنوے دے پا کی دا سی دخلین وید احناف دلیل روزی دے خلگئی چھ خپل مذہب تا دلیل ویم خلی غلط شد امام سے دلیل تی روزی ولی امام بخاری وی باب الجہر بالتامین بخاری مطالعہ کے دے بیا سوائی قال عطا امین دعاون اول دلیل دارے چی امین بپزور وائے وی ذکا عطا رحمت اللہ علیہ ویلی چی امین دعا دا شیخ سے بزمون خندل چی امین دعا دا نو دعا ربکم تضرعا و خفیا نو پٹے وائے نو پزور والے دا جہر دلیل دے وګوره بخاری اول دلیل د جهر بالتامین دا چې قال عطا من دعاون امین دعا دا نو چې دعا دا خو پټي وایا کنه دی به اعتراض کوي چې الحمدلله هم دعا دا کنه نو دا ول به په جهري منځونو کې ته امام جهر کوي نو داغي جواب بدای چې الحمدلله ضمنی دعا دا خو مصدره بالثنا دا او په ثنا او په ذکر کې جهر روا ده کوا په ثنا او په ذکر کې الت جهر کوا الحمدللہ رب العالمین د خدای ثنا د یلالنه وکا اوس چې الہ وی تاسو داسې ذکر د خدای تعالی او کوي ک ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا ایو په جهر خپل پلاران یادول بل اشد ذکرا دا غي نزیات نو ثنا او په ذکر کې جهر ممنوع نه دی ذکر ته جهر راغلی او کما دعا چې راغلی پکې اهدنا الصراط المستقیم دا دعا ضمنی دا اصلا دا آیت دا راغی چې کوم نه مصدر دے پسنا باندې
او دا خبره چې امین دعا دا عطا سب کړی دا خنس قرآنی نم ثابت ده. موسی علیہ السلام وی دعا کوي الہ العالمین دا فرعونیان چی دی اللهم انك آتيت فرعون وملئه زینتا واموالا مال و زینت دی ورکڑ دی اللهم دیر پار دی ورکڑ لی دلو عبادکا نبی وی ربنا تمس على اموالهم واشدد على قلوبهم خدا ندی پا مالونو تمستا و تخراب برباد کٹول دا دعای اکڑا موسیٰ علیہ السلام التراجی قال موسیٰ متصل باری تعالی ورتوائی قد اجیبت دعوتکما اے ہارون علیہ السلام اے موسیٰ علیہ السلام ستاسو دا دوارو دعا قبول کرشوا. علامہ قرطبی تفسیر کے وائی چی دعا خو قال موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کردہ نو اجیبت دعوتکما کی تسنیہ والی راجشوا ویلی ان موسیٰ علیہ السلام کان یدعو و ہارون یؤمن به هارون علیہ السلام و پی امین وی او دا امین دعا دا نو ذکر خدای تعالی دوارو توائی چی قد اجیبت دعوتکما. او امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ امجے کریمہ دلان دی وائی چی آیت نا استدلال امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کردے دی پا تخفیف دا امین سرا ذکر چی امین دعا دا او دعا چی کم دا پاگی کی پٹوال بہتر دے. دیم اول دلیل دا ویلے دے. دویم دلیل دا عبداللہ ابن زبیر سے پیش کرے دی. دا عبداللہ ابن زبیر سے روایتی پیش کرے دی خوگ و ریتاس و بخاری کی تعلیق دے سند نہ لری بے سند دی. شاغا پا بیت اللہ شریف کی امام و امین بویلے شو مسجد لرب لجاو دا سے زنگاوی پرتشوی حدیث دا لجی چی پدی کی بزنگاوی پرتشی ضعیف دے وابیانم پدیبانی قائل دی چی حدیث قوی نہ دے. درین دلیل داوی چی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین فقولوا آمین. کله چې امام آمین وای نو تاسو آمین وای. امام بخاری استدلال دیږي نه کوي چې تعلق تر آمین اور کړه دینه پته لګي چې مقتدی به د امام آمین اوري اینه بعد به آمین شروع کوي. اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین فقولوا آمین. کله چې ول الضالین آمین وای تاسو آمین وای. داغی جواب دار چې روایت د دارقطنی او د مسلم چې کم دی الت تعلیق په دې الفاظ دی اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. او دا یو روایت کې دار دی چې اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین فقولوا آمین. دین جهر نه ثابتېږي ولی کچرته د دین جهر ثابتېږي نو متصل د بخاری په همدغه صفحه اخري کرخه کې بل روایت دی کہ اذا قال الامام سمع الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد فقولوا ربنا ولك الحمد. مقتدی پر جهر د ربنا ولك الحمد خو بیانم قول نه کوي. د حدیث د بخاری اول نه چې استدلال کینو به د ربنا ولك الحمدم جهر شي هریم په زور ویل شي. دا خو هغه عمومي استدلالاتو چې بعض علماو کړی دي. زیلعی اول جل یوصل 3 صفحه او ترمذی 4 صفحه عن علقمہ ابن وائل عن ابیہ انه صلى مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فلما بلغ المغضوب علیہم ولا الضالین قال آمین واخفى بها صوته. آواز پہ نرم کا آواز پہ ٹیٹ کا. دا روایت مسند احمدم ذکر کردی مسند ابو یعلا دارقطنی حاکم او بیا حاکم وی چهذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه. بخاری مسلم اخراج نه ذکر دا سينو چې امام بخاری او مسلم ته دا حدیث رسیدل نو خو ته رسیدل دی خو خبر دا و چې هغه ته پته و چې دی حدیث کې استراب دی. هم دغه حدیث په هم دغه یو سند سره سفیان را مد بیا صوته په لفظ وای او شعبہ د اخفا بیا صوته په لفظ وای. استراب دی پکې دغه استراب د وجنه چې کم دی بخاری او مسلم راخسته نه
اگر کہ امام بخاری د جهر بالتامین قائل دی، امام مسلم هم قائل دی، خپل قائل دی او دا معروف حدیث د سفیان نه راوړي په کتاب خپل کې نه راوړو. وجه دا چې حدیث مسترب دی، نو اول خود سفیان د قول نه جواب کړي شي چې د حمزه راخل مراد دی، تطبیق شو. دویم جواب کړي شي چې تعلیما للامت دی او کرته سکته کې جهر شوی، دا تعلیم نه پاره. دریم لا عقل دا سی دی ویلې شي چې حدیث مسترب دی، نه د استدلال تی دی کې نه به مونږ کو نور استدلالات د دیم پیدا کې مونږ به پیدا کو. او پر روایت د مصنف ابن ابي شيبه کی دارازی عن حجر ابن عنبس عن وائل ابن حجر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأ ولا الضالين قال آمين وخفض بها صوته، आवाज پیټټ کو. دارنگ روایت دا ابو داود شریف والجل نحوی صفحہ دا. عن الحسن ان سمرة بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ تذاکر فحدث سمرة بن جندب انه حفظ عن رسول اللہ سکتتین. حسن بصری سے بوائی حضرت سمرہ بن جندب، سمرة ابن جندب و عمران ابن حسین رضی اللہ عنہما دوال چو خپلو کے سرا علمی مباحثہ وا. سمرة ابن جندب ورته وویل چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ما یاد کړی دی او ما لیدلې چې دوه سکتې به په مانځه کې کولې، دوه ځل بچپ کېده. سکتتن اذا کبر، یو سکت هغه وخت کې چې تکبیر به وي قرات به شروع کبیا دلته سبحانك اللهم لا پټ ویلا. او سکتتن اذا فرغ من الضالین من ولد ضالین، نو انکر علیہ عمران ابن حسین پہ انکار وکړ چې نه داسې سکتې دوه نه وي، دې دواړو وی چې لانجه بنکو. ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ ته خط لیږو، هغه به چې کوم دینو مونږ ته جواب راکړي. نو فكتب في ذلك الى ابي بن كعب فكان في كتاب اليهما ان سمرة قد حفظا. ابي بن كعب ورتخطروا لغبرتا چې سمرة ابن جندب کما خبره کوي د حافظ دی، نه دا خبره صحیح یاد کړی دا. رښتیام داو چې نبی علیہ السلام بدو سکتی کولی، ایو سکته چې کوم دی په اول تکبیر سره وا، بل سکتا د ولد والین د لستونه بعد وا. اوس دوی بالکل ظاهر د حدیث پسیزی، دوی دل ترا پورته شي په جهر امین وای، نه سکتی خلاف یو کو، نو دا غینه بعد به غولی ولاړی اسی ولاړی بیا شروع شي قرات باندې ونخلی. سکته په یو ظاهری معنا باندې حمله چې ګناسي چپ کېدل دي، نو اسی چپ کېدو څه فائدہ ده؟ دا اول سکته چې کوم حدیث مبارک کې راغلی دا هغه سکته کې خودی چپ به نو درېږي، الته سبحانك اللهم وای. او دا دیمه سکته کې بیا چپ ولاړی. حرم شریف کې امدازي چې تکبیر وشي امین وي، دا ولد والین پسې امین وي، بیا شغلی ولاړی. نو اسی غلی ودرېدو کې فواید نشته سوا د دین چې تاخير فی الفریضه ده. قرات د متصل شروع کو ته په کې تاخير کې لګیای. مراد دغه سکتینا دلته پټ سلستلو چې دلته امین لفظ لستلو، او هغه سکته کې چې کوم نه غلطه سبحانك اللهم لستلو. نو دا روایت د ابی بن کعب فیصله په دې داله دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادت د دوه سکتو لرلو. بیا کله چې صحابه کرامو نه مسله اختلافي شي، یعنی احادیث اختلافي شي، اخفا بیا صوتهم حدیث دے، خفض بیا صوتهم حدیث دے، او مد بیا صوتهم حدیث دے، اعلی بیا صوتهم حدیث دے. لہذا دسی مسئلہ کی بیا عمل د خلفاء راشدینو یا د صحابه کرامو چې دے دا باید سړی مختبیو ګرځي او هغه پسې لاړ شي. هغه ته د آخر الامر پته وي، هغه ته د نبی علیہ السلام په افعالو کې د تعلیمات او غیر تعلیمات او مقاصد معلوم وي. نو مجمع الزوائد اول جل یوصل پنځات صفحه. عن ابي وائل قال
كان علي وعبد الله لا يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم ولا بالتعوذ ولا بالتامين. ابی وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وائی حضرت علی کرم اللہ وجہہ او عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دوال چیو دیب بسم اللہ الرحمن الرحیم او اعوذ باللہ او پا آمین باندے جہر نکولو دیب پا زورا نوائل دا. نو حضرت علی صاحب دا خلفاء راشدین انو دی انا مدینة العلم و علی بابوها او مجتہدم و ذی حکمتنم دی او عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوک دے روایت دا حاکم و مستدرک کے دارے چی رضیت لکم بما رضی لکم به ابن ام عبدنا فآغ دن رضائم پکم چی عبداللہ ابن مسعود سے برازی وی. نا عبداللہ ابن مسعود سے چکم دے اغبم جاہر نکولو پامین باندے او حضرت علی سے بم جاہران نکولو. دارنگ الجوہر النقی اول جلد یوصلو درشم صفحہ جوہر النقی اول جلد یوصلو درشم صفحہ دے راوی ابی وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وائی لم یکن عمر و علی یجہران ببسم اللہ الرحمن الرحیم ولا بآمین. عمر فاروق سے بآمین پزور نوائل او دارنگی حضرت علی سے بم پا آمین باندے جہر نکول. وابیان سوائی وی جہر پا آمین چنکو دا یہودیان دی نو حضرت علی سے و حضرت عمر سے بجہر بالامین نکو وابیان دی فتو کی چدوی سشیو. دارنگی عینی شرح الہدایہ دا ابو معمر پر روایت سر دا ذکر کئی چی ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یخفی الامام اربعن امام بسلور شین پٹوائی التعوذ بسم اللہ الرحمن الرحیم و آمین وربنا ولک الحمد دا با پٹوائی. پتابعین کی لوی فقیہ ابراہیم النخعی رحمہ اللہ آثار سنن ہدا روایت ذکر کردی چی قال خمس یخفیہن الامام روایت اصل کے دا مصنف عبدالرزاق دے پینز سیزن با امام پٹوائی سبحانک اللہم والتعوذ وبسم اللہ الرحمن الرحیم وآمین وربنا ولک الحمد دا با پٹوائی. ہر چی روایت آغا دے چی دا مسجد کے لجو زنگاو پورتا کی رد سے جہر بئی کو داغی پسند کے بشر ابن رافع راغل دی میزان الاعتدال اول جل یوصل وصل اختم صفحہ کی دا امام بخاری امام نسائی امام احمد او ابن معین قول نقل کردی چی دے منکر الحدیث و ضعیف الحدیث دی او ابن حبان بکل ویل چی یروی اشیاء موضوعی روایاتم نقلول ندوم رجرح چی پیوچا موجود وی آگے تسی اعتبار دے. اصلی صحیح روایت دا دار قطنی دے دا ابو ہریرہ پر روایت سرا چی عبداللہ ابن زبیر سے بجہر وکو حتی سمعا میلیہ من الصف الاول صف اول کے بچی نزدی اور سرسوکو اغیبم واورید دوم رجہر شوی دی. دا غم جہر ما پا ابتدا کی ویل چی دا اعلا دا سر دے دا غیتا جہر نو ویلے کی. ابن حمام فتح قدر کی وی دا جہر احنافم جائز گانی چی دمر جہر امامو کی چی یلیہ من الصف الاول نزدی صف اول یو کس نمی واوری یا مقتدیو کی چی دا گاونڈیو سر واوری دا جہر نو دے دا اعلا دا سر دا روا دا. خلاصہ دا چی دین اخواته چې کم روایات و ابیان پیش کړي د شرم دلا سے کتابونو کې روړې نشي خاصه په زبان باندې کله کله وایي. لکه مثلا روایت د عائشہ بی پیش کړي چې تاسو امین وایي ځکه چې په امین باندې يهود غوسه کیږي. روایت په شدت ضعف سره ضعیف دی. شرم د وجه ندیم په کتبو کې نقل کړي نه دی خو په خپل باندې کې سټونو کې وایي. ناول دار چې تاسو امین وایي ځکه امین باندې يهود غوسه کیږي دا په مانځ کې کړه مانځ نه بارو
دا قول د عائشې براولل مانزه ته دنه کول او دی امین باندې لګول دا قول چا کړي ځان نه په حدیث کې قیود دنه کوي او دویمه دا چې تاسو امین وایي ځکه يهود په غوسه کیږي وایي کنه جهر د دینه چا قول ثابت کړي کته دی اړه تراکیږي چې مراد دلته د امین نه امین داخل صلات دی او جهري ویل دي زو مراد د دینه امین دی اجتماعي دعا کوي یو دی دعا کوي نو ټول په زور امین وایي چې وابیان په غوسه کیږي ته هغه تراکاږي زه دې تراکاږم تاسو امین باندې جهر کوي چې يهود په غوسه کیږي اجتماعي دعا کوي په زور امین وایي يهود په غوسه کیږي او د يهودو ایجنټان په غوسه کیږي هغه حدیث مبارکو کې دا امین ته اشارات نشته دی هغه عام الفاظ دی امین وایي په يهود په غوسه کیږي کم امین مراد دی دا او حدیث چې کوم نه په شدت ضعف سره ضعیف دی دا مسله د امین بالجهر او مختصرا ما و چړلا او زیات تفصیل د پاره د آثار سنن د علامه نیموی صاحب او مختصر کتاب د حنفی ته پکار رشدا پیدا کی دو حرم شریف ته لاړو حالته د بازو مليان یو خل مذهب خلکو نه اوریدلیو چې حنفی فقه احادیث نه لري نو بیا د ارمانو چې ذهن انډیا ته ورسېدم الله منی موي سیر چره دا دیوبند کابرونو استادانو کې راځي لکه عبدالحی لکنوی سیر چره د شاګرد دی نو بیا هغه سلسله باندې دیوبند مشران هغه ترسيږي نو دوی چې ځکه ما اراده وکړه چې انډیا ته لاړم زما اول خدمت بدای چې زب تمام حنفی فقه په حدیث ثابتو نو به آثار السنن نومي کتاب شروع کا او پدې کې باب لګئی دا واز د ترمذی شرح ده تیار ترمذی باب لګئی د خپل مذهب د پر حدیث ذکر کړي دیم باب لګئی او مغه باب هغه حدیث هم راخلی او د دې چې نور استدلالات دی هغه هم راخلی او متصل پس احناف او باب برته لګئی لکه باب لګئی باب الجهر بالتامین او برته بیا باب لګئی چې باب من قال دا سه چې امین خفیه باندې قول چا کړي دا وی باب لګي بیا حدیث راوخ یو ځل باب در فلدینو لګي بیا باب د ترک رفلدینو لګي اول چې کوم نه باب د قرات خلف الامام لګي بیا باب د ترک قرات خلف الامام بیا د چې کتاب الجنائز یعنی صلات اخلاص کو د مبارک وفات شو هغه ارمان د سر ته ونرسیدا بیا د شاګرد ظفر احمد عثماني هغه چې کوم نه اعلاء السنن په 22 جلد کې د خپل شیخ د ارمان پوره کولو لپاره ولیکلو هغه د شاګرد ظفر احمد العثماني کم چې اعلاء السنن لیکل دي لو کتاب د 22 جلد کې د حدیثو تمام حنفی فقه په حدیث ثابته کړی دا اول سر نه شروع د هر جزئیه راخلی بیا حدیث حتی کې معاملاتو کې تل دي ثمره د شفیع او د اجارات او مسائل لرا ټول په حدیث ثابت کړي نو هغه اعلاء السنن چې کوم دی یو طرز لک سخت د استدلالات علمی دي او ډېر طالبان په بیان پويږي خو کتاب دی خو اخص تګرام دی او دا کوم چې آثار السنن دی د طرز ډېر عجیب دی نو هر حنفی ته پکار دی چې دا واخلي او دا ډېر مسائل چې کوم جزئیات د احناف دي د صلات متعلقه په دې کې حل شوی دي ټول یې په تفصیل سره د حل کړی دي دا سپیکر کې جوړ نشي دا په ماستر کوي دا نه پروب دي فونه دی ورته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين سورۃ بقرہ مدنی دا ترتیب عثمانی دویم دی او ترتیب نزولی واتیم دی نازل دی ورست دا سورۃ عنکبوت نا بقول الراجح او یا ورست دا سورۃ تطفیف نا بقول کلمات د دې سورۃ 3 او سلی او حروف 15 دی ربط د سورہ بقرہ د سورہ فاتحه سره په تفصیل او په اجمال کې دی په طریقې نو باندې ہر تفصیل د اجمال پسې ماهر اورل پکاروي
نو سورہ فاتحہ لکه څنګه چې د تمام کتاب اجمال دی دغه شان د سورہ بقره اجمال په دوه طریقو باندې بقره دا سورۃ فاتحه لپاره تفصیل جوړیږي او ورته اجمال جوړیږي. اول سورہ فاتحہ کی رب العالمین کی اجمال ربوبیت دی، تفصیل دا ربوبیت په سورہ بقرہ آیت نمبر 6 کے راضی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، دا الذی خلقکم والذین من قبلکم او آغا ذات چی جعل الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، دا موصولات معسلی چرا واخلی دا طول صفت دا ربکم جوری. نو سورۃ فاتحہ کی رب العالمین ذکر اجمالا تفصیل داغی دا بقری آیت نمبر 6 کے راغلے. دارنگی سورۃ فاتحہ کی ذکر د رحمان او د رحیم دے اجمالا، او سورۃ بقرہ کی تفصیل د رحمانیت دے علی بنی اسرائیل تر آیت نمبر 29 اختماف ہوئی، او تفصیل د رحیمیت دے فی ذکر بنو اسماعیل آیت نمبر 128 کی. د رحمانیت معنی مونږه سوا خستا العاطف بالبر والفاجر بالرزق لهم. نو د دې رحمانیت تفصیل راځي په هغه انعاماتو کې چې شوي دي په بنی اسرائیل باندې، نزول د من او د سلوا قسمه قسم سيزونه دوی تور کول، یادی چې غوښتي دي من بقلها وقصایها وفومها وعدسها وبصلها، صحیح چې غوښتي دي خو هغه ټول ورکړی شي دوی دپاره. نو د بنی اسرائیل باندې چې کوم انعامات کړی شوي دي د هغې ذکر چې یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، دا د بنی اسرائیل باندې کرده شده انعاماتو کې تفصیل د رحمانیت دی. او بیا په ذکر د بنی اسماعیل سره چې ربنا وابعث فیهم رسولا یتلو علیهم آیاتک یعلمهم الکتاب والحکمة ویزکیهم، نو بنو اسرائیل په ذکر سره چې دی اولاد کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکا، دا تفصیل د رحیمیت ده. ولی د رحیمیت یو معنی مونږ دا وکړه چې الرحیم دے پا اعطاد ایمان سرا مومنین لرا، او یا الرحیم دے پا اعطاد رسالت و نبوت سرا انبیاء لرا. دارنگی پا سورۃ فاتحہ کے ذکر دا مالکیت تے، مالک یوم الدین، تفصیل دا آگے پا سورۃ بقرہ آیت نمبر 253 کے شویر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض. دا آیت الکرسی چکم دا مالک یوم الدین پر تفصیل. پنجم سورۃ فاتحہ کے ذکر د ایاک نعبدو د عبادت دے اجمالا، تفصیل د آگے چکم دے پا آیت نمبر 6 کے شوے دے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. شپاگم سورۃ فاتحہ کی طلب د صراط مستقیم دے اهدنا الصراط المستقیم. ہاں تفصیل داغی پا سورہ بقرہ کے دے پا طریقی دا اجابت سرا چی ذالک الکتاب لا ریب فیہ. نبی علیہ السلام فرمائے ترکت فیکم امرین کل ما تمسکتم بہما لن تضلوا کتاب اللہ و سنتی یا کتاب اللہ و عطرتی. دو روایت تھی، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت دا عطرتی راضی
چې بل اولاد مې در کې پرېښی چې سیدان نو ذالک الکتاب لا ریب فیه چې کم نه د صراط مستقیم تعین کوي. دارنګه په سورۃ فاتحه کې ذکر د فرق ثلاثه دی. مراد د منعم علیهن مسلمین شو چې څلور جماعت او نبیین صدیقین شهدا او صالحین، او مراد د مغضوب علیهن یهودیان، او مراد د دوالیننا اغا نصرانیان. نو اجمالاً دا درې لوی فرقې ذکر شوي دي. دا غي تفصیل په سورۃ بقره کې را روان دی چې په ابتدا کې هدى للمتقین الذین یؤمنون کې 5 صفات د مؤمنینو دي، او بیا ورپسې جزاء اخروی دا چې اولئک هم المفلحون. بیا ورپسې د کفارو 2 جماعتا ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم دا کفار شو. دا غینه بعدو کې د يهوديانو او د عیسویانو باندې ردود او د هغه قباحتونه. دا یو طریقه د اجمال او د تفصیل دا. دویمه طریقه د اجمال او د تفصیل هغه دار چې په سورۃ بقره فاتحه کې ذکر د ثنا او د دعا د اجمالاً. نو په سورۃ بقره کې توقید د دعا خواهی چې آیا دا د موقتاتونو دا که د غیر موقتاتونو دا. دعا کله قبلیږي او کله نه. نو جواب دا راځي په آیت نمبر 186 باندې چې اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. کلم چې ما ته دعا کوي قبلو دې لپاره وخت نشته. وخت په مکلف دی چې کله یې کې کوي. دارنګي د دعا او د تذلل او د تواضع طرز او طریق ورتخای چې داسې بوای ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. دا طرز او طریق د دعا. دارنګ ذکر د ثنا په الحمدلله کې اجمالاً دی. په سورۃ بقره کې راغلي مفادات کوي فذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تکفرون. دارنګ په مالک یوم الدین کې اجمال الجزاء دی. چورز د قیامت شته او قضا او عدالتونه دي. تفصیل د غیر راضی په سورۃ بقره آخري سکه قل ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. دا محاسبه بدر سره کی. دارنګ په ایاک نعبدو کې اجمال العبادت. په سورۃ بقره کې تفصیل د عبادات دی. لکه من جمله د عباداتنا الصلاة دی. الذين يقيمون الصلاة یا انها لكبيرة الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون. او دارنګ دا مانزه متعلق بعضی شرائط چې تعین القبله دا قول لوجهك شطر المسجد الحرام او څه جزئیات د مانزه. دارنگی من جملہ دا عباداتنا اداء الزکاة تا اقیم الصلاة و آت الزکاة. دارنگی من جملہ دا عباداتنا صوم دے پا آیت نمبر 150 یا کی من شہد منکم الشہر فلیصوم. داغی تفصیل رازی و بید روزی احکامات. دارنگی من جملہ دا عباداتنا صبر دے ان الله مع الصابرین. اعلاد صابرین شهداء دی داغی اجر. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. دارنگ من جملہ عباداتنا اعتکاف دے پیو صلوات نمبر کی والعاکفین فی المساجد.
دارنگی من جملہ دا عباداتنا حج دے پایت نمبر 225 کی اتم الحج والعمرۃ للہ دا حج احکامات روان دارنگی معاملاتم چیڑل کیگی من جملہ دا آغینا پا ترکاتو کے ادا دا میراث پا شدی طریقہ باندے پایت نمبر 130 کے دا آغی ذکر رازی وصیت کول کتب علیکم الوصیت ان ترک مالا ان ترک خیرا اور په معاملاتو کې د خپل بیبیانو سره مسلې د صداق د مہر مسله د طلاق او الطلاق مرتان فامساک بمعروف وتسريح باحسان مسله د رجعت او مسله د ایلا مسله د اجاره دا اشیاء چې کوم دي ټول معاملات او عبادات لره سورہ بقره جامعه ده اجمالا عبادت په یا کنا عبادو فاتحه کې ذکر کړی شي نو خلاصه دا چې ربط د بقره د فاتحه سره په تفصیل او اجمال کې ده چې فاتحه اجمال ده سورہ بقره ورته تفصیل بسم الله الرحمن الرحیم عام معنا د بسم الله تاسو تزددا ترجمه د دې صورت سره چولګيږي بسم الله الذي جعل حياة القلب بذبح البقرة شروعكم پنوم دا غذاب باندې چې هغه د زړه حیات په ذبح د بقره کې واچوم وجه تسمیم با تسمیه د کل صورت دا پیسم د بعض سرا او د جز سرا چې واقعا د بقره ده ځکه لوی دعوا په سورو کې دعوا د خالقیت وی او د وحدانیت وی او دا پناشنا قدرت سره خلق شوی دی چې دا مړی او مذبوح غوا پاندام باندې مړی وهل او غری ژوندیش الرحمانی اے الرحمانی بنفی الریبین اغا چی عامر باندے پنفی در ریب سرام یا الرحمانی برسال الكتاب الذي لا ریب فین رحمان دے پرالی گلو دے کتاب آغا سرا چی شکور کی نشتان الرحیمی بجعل الہدا للمتقین خاص میرو باندے پدے چی ہدایت او دا کتاب د متقیانو لپاره د هدایت ذریعہ ګرځولې ده الف لام میم والله اعلم بمراده سلف دارای لري لكل شيء سر وسر القرآن اوائل السور اے المقطعات هر شي د پاره یو راز وی او رموز و اشارات د کتاب الله چې کوم دي دغه حروف دي سلف وای چې لا یعلم تاویله الا الله بس علم د دې مفوض ګرځي الہ العالمین کل سلف نا په سلفو کې عبد الله ابن عباس سے هم دي هغه دي کې تاویلات لټای عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یا عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ په یو قول داسې هغه وی د دې څخه تعویلات خاص او عبارت ته تعالی ور کوي من جمله دا تعویل نه دا ذکر کوي لکه چې ابن عباس سے کړی دي طالب کی اشاره دا انا لرا کلام کی اشاره دا اللہ لرا فمین کی اشارہ دا علم لرا یعنی ان اللہ اعلم ان ذالک الکتاب لا ریب فیہ رب کریم فرمائے ز الہ علم لرم پدی چی دا قرآن کریم کے شک نشتا ان اللہ اعلم پمانش یا الف کی اشارہ دا اصل لرا او لام کی اشارہ دا لازم لرا او میم کی اشارہ دا مومن لرا یعنی اصل لازم للمؤمن ذالک الکتاب
اصل لازمه مومن د پاره دغه کتاب دی. مومن ته پکار دی چې اصلي بنیادی دلیل دغه وګرځي. یا الف کی اشارت دے الہ لرام، لام کی اشارت جبریل علیہ السلام، میم کی اشارت محمد علیہ السلام لرام. یعنی ذالک الکتاب نازل من اللہ تعالی بواسطة الجبریل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہاویا فالف کی اشارت دے اصل تا، لام کی اشارت دے لازم لرا، میم کی اشارت دے مستدل لرا. اصل لازم للمستدل ذالک الکتاب، اصل لازم د مستدل استدلال نے ان کے پارا ذالک الکتاب دوا کتاب دین. یا پلام کی پالف کی اشارت اتم لرا، پلام کی اشارت لطف و لطیف لرا، ومن کی اشارہ مفید لرا. اتم لطف و اتم لطیف مفید ذالک الکتاب، دیر تمام باریک او دیر مفید چدے دغا کتاب دے. دغا کتاب او پرائد قلبی باندی و یاد دحاک اغیوی چی دا مقسم بیہی دا، دا مقسم بیہی دا او دا مجمل دی دا الہ العالمین دا بعض اسماؤنا لکا اللہ و لطیف او منان وغیرہ پدو بانی قسم خوڑلے شوئے دے چی ذالک الکتاب لا ریب فی. بعض مفسرین پر دے اعتراض کردی چی بیا ذالک الکتاب جواب قسم نہ جوڑی گی، جواب دا کی چی جواب قسم دی لا ریب فی شی، نشت شک پدی کے قسم میری پدا کتاب سر. ذالک الکتاب لا ریب فی، الکتاب بد ذالک دا پار صفت شی، موصف ما صفت دا خبر دا مبتدا مقدری کا پاغ تاویلاتم چا اصل لازم للمؤمن ذالک الکتاب، یا اصل لازم للمستدل ذالک الکتاب. یا ذالک الکتاب مبتدا الف لام میم خبر مقدم، یعنی ذالک الکتاب نازل من اللہ بواسطة جبریل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کا تاویل یا ذالک الکتاب منصوب بشی نپارد عالمو بمفعول واقع شی، یعنی ان اللہ عالم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ز الہ علم لرم پدے چے دغ کتاب کے شک نشتا، بیا با منصوب شی. یا تاویل داو کا الف لام میم واللہ عالم بمرادی ما بعد سرا سربت مور کوا. ذالک الکتاب موصوب ما صفت مبتدا، حق خبر مقدر. ذالک الکتاب حق، دا کتاب حق دے، دا دعوی دا، ہر دعوی لرا لابدی دا دلیل نا دلیل جوڑ کا، اذ لا ریب فیہ زکا دے کے شک نشتا. دویم دلیل دا اذ هو هدى للمتقین، دا متقیان لرا دے دے ذریعہ دا. ذالک الکتاب حق، بل تاویل دا ذالک الکتاب مبتدا لا ریب فیہ دا اور تخور کا، دا کتاب چے دے نشتا شک پدے کے، بل خبر تا ضرورت نشتا. او کچر تحقن رو باسی نو بیا لا ریب فیہ دا داغیر پر دلیل شو پا تقدیر دا ازبانے پا معنی کی. لفظاً دا بدا حقن دا ضمیرنا حال کی، حال اول بشی. ہدل للمتقین متن دویم حال کے پتاویل دا ہادین سرا، یا حال مترادفہ یا متداخلہ، یا دوار دا ضمیر دا حقن نچی کتاب تراجیر حالنا کا. ذالک الکتاب حق، دا کتاب حق دیں پہلی کون ندی کتاب کے لا ریب فیہ شکر کی نشتا.
فحال کون ددی کی چه هدایت للمتقین دین دا حالین شو مترادفین چه دا یو ذو الحال نه دو حالین راشی یا حالین متداخلین ذالک الكتاب حق ضمیر دا حق فاعل اغا ذو الحال لا ریب فیه تنحال شو او بیا لا ریب فیه کی ضمیر دا فیه ذو الحال هدى للمتقین تنحال ندا بحال حال متداخل شی کتاب دا مصدر دی فعال وزن په معنا د مفعول سرا په معنا د مکتوب سرا په معنا د جمع او د جمع سره راځي او کتابم جامع وی اوراق لرا او خطوط لرا همدغه وجه چې کتاب لغتن په معنا د جمع راځي ویل شي للجند الکتیبه لخرګوټی ته کتیبه وای ځکه هغه کې جمع د افراد شي او دا چې ذالک الکتاب کی اشارت چاہتا دی ما سبق کے سشتن لی نو اصلا دادی هاذ الکتاب خداغین تعبیر پر ذالک بعید سر شوی دی ولی لکه په بعد کې اشاره عظمت شان توی یاد آسی هاذ الکتاب الذي يقرأه محمد ويكذب بالمشركون آغا کتاب چې نبی علیہ السلام لولی مشرکان تکذیب کئی لا ریب فیہ نشت شک پائے کیں یا الذي يوحى الیک آغا چې وحی کول شتات محبوب ذالک الکتاب در کتاب دین ان مبتدا بلا مقدر راوي استل شو یا الذي وعدناك آغا چې وعده کړیو مونږ تا سره پدی آیت کې چې انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ذلك الكتاب مونږ چې تا سره وعده کړیو چې یو کتاب بدر کو ذلك الكتاب وغد سنتو کی دیتا قرا معانقه وی دا جیم دا پاسه چې دا درې ټکی راشي مخ کې ورستو دا وسط کې چې کوم الفاظي پدې کې معانقه دی وای د دې معنی صدا یعنی معانقه غیږ ور کول توای په وسط د دوه جمونو کې چې کم ټکی راشي کم کلام کلمه راشي نو معنی دا چې هغه په معنا کې ما سبق تم غیږ ور کوي او ما بعدو تم غیږ ور کوي یعنی رستو سرم لګي مخ کې سرم لګي ګورا لا ریب فیہ نشت شک پدے کے مخ کے سو لگے ریب اسم دلالنا فی الجنس فیہ دا خبر شا اسو آیا فیہ ہدل للمتقین پدی کی ہدایت دے متقیان دا پارا دے صورت کے فیہ ظرف لغو دا ہدن جوڑ شا ہدل للمتقین فیہ ندائی ما بعدو تغیگا ورکلا معانقہ دا شبزین ترازی چرست خداوی لیکی گی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ نال ته پته لګي که تاسو په شک کې یې نو شک چا کړی دی او دلته وی لا ریب جنس شک نشتا جنسي شک نشتا نو جواب په طریقې نو باندې یو دا چې شک کتاب په حقانیت کې نشتا چا چې شک کړي حسد او عناد دی یو تحقیقی جواب دا چلا ریب فیہا دا نفدا دا خبر دے خو پمانا دا انشاء سرا نفدا پمانا دا نہ سرا لا ریب مانا لا ترتابو فیہ تاسور کی شکن مکوئی دا سینا چی چاکڑے نہ دے او دی کشتا نہ دے نا حق خون دے جو شکو کڑے شی خو خلقو کڑے دے عنادان خدایت مقصد دا دے نفد بمعنی نہی لا ترتابو فیہ شکن ورک مکوئی خدل للمتقین دا ہدایت دے پار متقیانو دا مصدر مبنی للفاعل پتاویل ہادین سرا دا حالو گرزیدہ دا ضمیر دا فیہینا او یا حالو گرزیدہ دا ضمیر دا حقنا چی خبر دا ذالک الکتابو منگ رئیستلیو حال شو اعتراض حال جیز الحملی پا ذوالحال باندے او ہدن صرف وصف
حمل د صرف وصف په ذات چې ذالک الکتاب دا جایز نه دی. حمل د صرف وصف هلکه دا کتاب هدایت نه دی، هادی دی. زه خو به داسې نشم ویلی که نه چې انت علم ته علمي، علم نه ته عالمي. نو د ذات مع الوصف اطلاق او حمل کیږي، د صرف وصف حمل نارواوي. ولی دا صرف وصف حمل ولی ناروا دی؟ طالبان یوري خدان نور به پوي پینا علماء نه دا ډیر اوریدلی دي چې صرف وصف حمل دا په ذات ناروا دی. ولی ناروا دی؟ اصل کی په صرف وصف چې ته حمله په دې د حمل تعریف نه صادقي. څنګه حمل عبارت د څه شي نه دی؟ اتحاد مصداقا تغایر اعتبارا. اتحاد مصداقا بین الشیئین تغایر اعتبارا. دو شینا چې په مصداق کې متحدو خو مغایرت اعتباری لرلو دلته حمل صحیح کی. کدو شینا مصداقا متحدو او اعتبارا متحدو دی تبع حمل اولی و ایدانا روا دے لکه الانسان انسان اس فیدہ نہ لگی. او کدو شینا مصداقا متغیرو ندل تحمل ناروا دے دی تحمل المتباین علی المتباین وی الانسان حجر اس فیدہ نہ لگی، دا جائز نہ دی. نو حمل با آغا صورت کے روائی چی مصداق کے با متحد وی او اعتبار کې به په اعامیت خاصیت کې فرق وي سره. دغه صورت کې شیئانو کې به حمل رواوي. وس حمل په ذات باندې چې د وصف کې نو وصف د ذات سره په مصداق کې متحد نه دی. علم جدا شی دی او ذات جدا شی دی. نو سره خو علم نه دی، نو حمل صحیح کیږي نه دلته. نو جواب بدای چې هدن دا مصدر مبني للفاعل کا او حمل چراغ دا مبالغتنا دا زید عدل، دا حمل دا مبالغی دا وجن کی دیشی او یا مبنی للفاعل پا مانا دا حادیان سرا. هدن دا ہدایت دے للمتقین دا پارا دا متقیانو دا پارا ہدایت دی. ارچا دا پارا ہدایت نہ دی، متقی دا پارا ہدایت دی. یدل بی کثیرا ویہدی بی کثیرا. رب کریم پدغا قرآن کریم باندې ډیر خلق گمراه کوي، ډیر خلق ته په هدایت کوي. نو قرآن کریم ارچا ته هادی نه دی، دا متقی ته هدایت. منافق لرا، بدعمل لرا، اهل زیغ لرا دا قرآن کریم ترجمان نورم گمراهی زیتی، ځکه هغه غلط تعویلات کوي، تحریف معنوي کوي. څومره ترجمه چې اهل زیغ کوي سبب د گمراهی جوړیږي، سبب د هدایت نه جوړیږي. ځکه دوی کې د متقیانو اوصاف نه وي. کله چې متقی شي نو بیا هدى للمتقین، دا متقی ته هدایت دی. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. لا يزيد الظالمين إلا خسارا. ظالم لره نزول د قرآن کریم نه زیتی که زیتی تاوان زیتی، فایده نه لري. یدل بی کثیران تفسیر ابن کثیر. حضرت علی سے قول دارے چی یدل بی کثیر الخوارج. رب کریم دا قرآن کریم آپ وجہ دیر خلق گمراہ کئی. اگر سوک دی الخوارج دا خوارج دی اہل زیر، اغی دا قرآن کریم پا ترجمو کے دا دین نوتلی دی، گمراہ شوی دی، غلطی ترجمے کئی. نو دا ہدایت للمتقین دے. متقین جمع دا متقی دا مشتقی دے. اصلا مبدد دی چکم دا وقایت دا باب نہ دے. دا مثال دی وقا یقین دے. کل چی اوغختلے شو چی دا وقا چی لفیفی مفروق دی وقایا دین باب دا افتعال جوڑ کی. نو حمزہ دا باب دا افتعال پسر کروڑ لے شوا او د فا او د عین په منځ کې تا د باب د افتعال کې خودلې شو. وقا یقین وقا نه سجل شو او تقا دا بیا تاسو ویلو چې واو یا د تا د افتعال سره متصل راشي
نو دا به بدلیږي پتا باندې او تفتا د باب د افتعال کې بدن نکیږي. نو یو تقا کې دا واو تیو ګرځیدا تی پتی کې مدغم شوا اتقات نه جو اتقا یتقی اتقاء باب د افتعال شو. فهو متقیون صغر اسم فاعل شوا متقیون اصل د دې موتقیون دی هغه واو تی ګرځیدلې دا تا پتی کې مدغم شوی دا متقیون. او متقین چې کوم دی دا جمع دا مذکر سالمه حالت در رفع په سره دی حالت د نسب جری په ما قبل کسره سره دی للمتقین لام په داخل دی په ما قبل کسره سره جر راغلی. هدن دا هدایت دی للمتقین. اوس تقوا وایس شتا تقوا نو چې دا ماخوذه د وقایت نشوا وقایت د معنا ساتل لغتن په معنا د ساتل راځي. شرعا محمود علوسی رحمت اللہ علیہ دا تقوی مانا کئی بی اللہ یراکا مولاکا حیث نہاکا بی اللہ یراکا مولاکا حیث نہاکا کم زین چی الہ تمن عکڑوی پا آغازے کتا خالق و نگوری ہر زین چی تمن عکڑی التور نشی دا تقوی. یعنی تقوا د منهیات و نزان ساتل دغه تقوا دا. بیا په مامورات و امتثال کول اغم تقوا دا. پس معنا ولی خو رب کریم ته منع کړي چې منځ مقضا کوه کنه دا منهی دې منځ قضا کول کنه دینه بم ځان ساتي چې منځ قضا کول نه دي ځانو ساتلو نو کول پکې را لخپل. حج ترک نه ته منع کړي د روزي د ترک نه ته منع کړي دینه بزان ساتي دا ونه پرېږدي. نو ادا د ماموراتو امتثال د ماموراتو او اجتناب د منهیاتو دا تقوا خلاصه ده. بی الله یراکا مولاکا حیث نهاکا. بیا تقوا لردری رتبی دی. اعلا د منهیاتو نه شرک دی نو ادنا متقی هغه دی چې د شرک نه ځان ساتلی دی. وصد منهیاتنا حرام دی وصد متقیان هغه چې د حرام نه ځان ساتي. ادنا د منهیاتنا مشتبهات دی نو اعلا د متقیان هغه څوک دی چې د مشتبه نه ځان ساتي. نو درې قسمه منهی دي ادنا اعلا اوسط. ادنا ورکی مشتبهات و نزان ساتل لی چا چې دا غین نمزان ساتو دا اعلا د متقیانو. او حرام نزان ساتون کې وسط د متقیانو. شرک نزان ساتون کې ادنا د متقیانو. یعنی سره شرک نزان ساتي او حرام کوي متقی دی خو ادنا متقی دی. او بعض علماء داوی چې مراد د تقوانا اجتناب دے عن الاشتغال بما لا یعنی غیر مقصود د اشتغال نمزان ساتل. خو حق دادا چې دا تعریف د تقوا د متقیان هغه دی چې اخص الخواص دا عام تقوا دا تعریف نشي کېږي. لکه واتقوا الله حق تقاته نو دا حق تقوا ده. عبداللہ ابن عمر سے بوائی تقوا دی تو وی چې الله ترى نفسك خيرا من احد في ذوقك پدې خپل ذوق کې درته تمام انسانیت کې هیڅ چانم ځان غوړه ښکار نشي بلکې ځان د ټولو نه ادنا ښکار شي. دا تقوا ده. شهر ابن حوشب رحمه الله وای چې تقوا دا چې بیایت رک ما لا باس به ما لا باس بهم پریدي. افقها کله کله مسله کې وی لا باس به دلیل د جواز شی غډر خکار نه یغا څه بهتر کار نه لا باس به باب کې نشي. وی اصل متقیا غره چې د لا باس به نم ځان ساتي. هدل للمتقین دا هدایت دے دا پار متقیانو. اس دا متقی تعریف ظاہری سوری
چې عبارت د تعریف مصداقینا هغه خپل قرآن کریم ذکر کوي. یعنی هر هغه شی چې تا په نسبت سره امور د آخرت کې ضرر درکوي، که هغه عقیده وي، که عمل وي، که اخلاق وي، هغه نه ځان ساتون کې متقی دی. نو په الذین یؤمنون بالغیب کې عقیدی بیان دی، په یقیمون الصلاة کې عبادت بدنی دی، او په ينفقون کې عبادت مالیه دي. الذين دا متقیانا کسان دي یؤمنون بالغیب چې د ایمان لري په غیب باندې. ایمان په معنا د تصدیق سره دی، ایمان په معنا د تصدیق سره، او اقرار عند الاحناف دا شرط خارجی دی. تصدیق بدون الاقرار مقبول نہ دی. تصدیق بدون الاقرار دا مقبول نہ دے. ذکا چې یهود متعلق دا راځي چې یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. نو تصدیق د زړه ستره په نبوت د نبی علی السلام، خو اقرار لسانی نو کفار. او دارنګي نور آیتونو کې رب کریم فرمایي وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. انکار وکړ، حال دا دی چې نفسونو یقین په لاره چې دا صادقه. نو دا د تصدیق قلبی شته دی، خو انکار زبانی دی، کفر دی. نو اقرار د ضرورت نشو. دارنګي کچرت زبانی اقرار وی خو تصدیق نوی، ندام قبول نہ دے. واللہ یعلم ان المنافقین لکاذبون یا یشہد ان المنافقین لکاذبون. نو منافقان اقرار لسانی لری، خو رب کریم کاذب وګڼل. تصدیق اقرار بدون تصدیق مقبول نہ دے. نو ایمان عبارت شو د تصدیق قلبینا سره د اقرار خارجی. خدا اقرار خارجی یو شرط خارجی وګرځي دا ورته. عند الاحناف ایمان بسیط ته فقط عبارت د تصدیق نه لري. خود دې د قبولۍ د پاره په خارج کې چې احکام د مسلم په مترتبيږي، دا په خارج کې لابودي د اقرار نه ده. که اقرار نه کړي مقبول ونه. الذين يؤمنون متقیان هغه کسان دي چې ایمان لري بالغیب، په غیب سره. غیب چاته وي؟ الذي خرج عن ادراك الحواس الظاهره، چې د پنځو خمسه حواس ظاهره د درک نه خارج وي. او مراد د غیب نه په دې مقام کې مغیبات دي او یا غوایب دي. کالصانع تعالی یا یوم الاخرت تا باس بعد الموت تی، د جنت او د جہنم ذکر دے، د قبر عذاب دے، وغیرہ څومره اشیاء انبیاء علیهم السلام دي چې زمونږ د سترګو نه غایب دي. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ته ورځ چوول چې ستاسو څومره لوی شان دی چې نبی علیہ السلام په سترګو لیدل دي. هغه ورته وویل چې تاسو مضبوط ایمان لرئ چې ایمان بالغیب لرئ. یعنی دې ته اشاره وکړه چې نبی علیہ السلام تاسو په سترګو نه کتلې، او چا چې انبیاء علیهم السلام په سترګو نه کتلې، دا په یؤمنون بالغیب کې داخلي. هغه چې ایمان لري بالغیب په غیب باندې، ويقيمون الصلاة او قائم ایمان زلرا. مراد د قیام نه یا دوام دی یا حفاظت دی. یعنی یدیمون علی الصلاة، دوام کوي په مانځ باندې، یا یحافظون علی حدودها وشرائطها وارکانها وصفاتها، په اوقات او په شرایط او حدود باندې ساتنه کوي. ومما رزقناهم ينفقون،
خدا آغا سنا چمنگ ورکڑی دی لر انفقون خرچ کئی انفاق کئی. انفاق ویلکی گل اخراج من الید والملک د خپل لاس او ملکیت نشیستل که یو شی چاته ورکا لاس نه دی وېستا خو ملکیت نه دی ونېستا دیتا امانت ویلش دا خو تاغه سره امانت یې خېدی. نو صدقه بداوی انفاق بداوی چې اخراج من الملک والید دواړه راشي او که یو شی دی چاته ورکو بیا دې ځان ساتلې دا انفاق نه دی تا خو لاس نه دی استلې اگر که ملکیت نه دی استلې په قول سره نو اخراج من الید والملک ته انفاق ویلش. او رزق چې کوم دی لغتن راضی په معنا د برخ سره حظ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون اے وتجعلون حظکم تاسو خپل برخه دا وګرځول چې تکذیب کوي دا مکوي. او عرفا اطلاق د رزق کیږي علی کل ما ينتفع به الحيوان چې حیوان دا غینه نفع اخلي. نو اصلا عبارت دی وينفقون مما رزقناهم ومما کې ما موصول رزقناهم صله دا مجرور د من دی او دا بیا ظرف لغو د ينفقون جوړیږي او د فاصله د موافقت د وجنه ينفقون مؤخر راوړل شوی دی. درې قسمه بنیادی سيزونه ذکر شو چې یو عقیده ده بل عبادت بدنی دی منځ بل عبادت مالی دی چې هغه زکات ورکول دي یا نفلی. دا چې مراد دلته ده مما رزقنا ينفقون نسم مراد دی. بعضو کم علماء ویلي چې مراد ته زکات دی. دلیل دا غي دار چې په معیت د صلات کې راغلی دی او کله چې انفاق د صلات سره معیشي نو مراد ته زکات وی. لیکن دا راجح قول نه دی. مفسرین وایي چې دلته انفاق عام واخستل شي نو خدا زکا سلورمه سفاره کې د متقی په تعریف کې چې کوم انفاق راغلی دی او عدت للمتقین جنت متقیانو ته تیار کړی شوی دی. متقیان څوک دي؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. متقیان هغه خلق دي چې دای انفاق کوي په السراء په پراخی کې او ضراء په تنگستۍ کې. نو سراء او ضراء معنا دار چې د مالداري انفاق کوي چې د غریب انفاق کوي او واضح معلومه ده چې په غریب سړي زکات نشته. نو کله انفاق معنا تر زکات ولګولې شي بیا به ترجمه په هغه ځای کې چې د متقی تعریف په الذين ينفقون في السراء والضراء سره شوی دا ونه لګي. نو خدای چې مراد د انفاق نه انفاق عام شي نو یا مراد ته زکات ده بقول البعض یا راجح قول دا چې مراد ته عام ده. دریم قول دا چې مراد د مما رزقناهم ينفقون صدقه علی العیال خپل بیبیانو باندې خرچه کول دا ته مراد دی. دلیل د دغه قائلینو دا دی چې دا ای کریمان نزول چې ده د زکات د فرضیت نه وړاندې شوی دی. دی وخت کې لا زکات فرض نو نو چې فرض نو او دا په معیت د صلات کراله نو وای نفلی تی ناقلو فرضیه خلو ځکه چې د مانزه سماعی ده ایمان فرض دی صلات فرض دی دای چې داغه سه او ذکرې ده نو دام فرض مراد دی. او په دغه وخت پورې چې کم دی زکات نو فرض شوی نو لہذا فرضی صدقه او انفاق په خاون باندې د خپل بیبي نفقه وا نو ځکه مراد د دینه چې کم دی نفقه ده په خپل بیبي. نو درې قول رالل یا مراد د انفاق نه زکات دلیل دا غیدار چې معیت د صلات کې کلم انفاق راشي زکات مراد وي. یا مراد د دینه نفقه ده علی اهله دلیل دار چې تر دغه وخت پورې زکات نو فرض شوه نو دا یو بل صدقه ده چې په اهل باندې خیرات کول دي. دریم قول د اکثر مفسرین دار چې عام مراد ده کاغه نفلی وی او کاغه فرضی وی. دلیل ور باندې سلورمه سفاره دا آیت ده چې الذين ينفقون في السراء والضراء والذين يؤمنون بما انزل اليك
بل متقیان کسان دی چی ایمان لری تصدیق لری بیمان پاغا قرآن کریم بانی انزل الیکا چی نازل کرشوی تعالی محبوب علیک السلام نزل ولکیگی نقل الشی من العلاء الاسفل دبر نخکت راتلل او نزل د کتاب الله شریف یو شوی لوح محفوظ تا دویم شوی سماء الدنیا بیت العزت لره په دفعه واحدی دریم نزول شل یا درش کالو کې زمین تا نجمن شوی دی بل متقیان آغا کسان دی چی ایمان لری بما پاغا کتب باندې انزلا چنازل پیشوی من قبل کاوڑن نستانا چی بارد دیر تورات انجیل زبورنام باقی صحفنا او متقیان آغا کسان دی چی یوقنونا یقین لری بالآخرت پاخرت بانی یعنی وهم یوقنون بالآخرت نو بالآخرہ ظرف لغو دا یوقنون دی او یوقنون خبر دا مبتدا رے چی هم دی وهم یوقنون بالآخرہ دا وهم یوقنون بالآخرہ با عطف شی پا یؤمنون بما انزل باندی نو دا با دا اللذین داندی داخل شی والذین هم یوقنون بالآخرہ موصول ما سلبا صفت خامس جوڑ شی دا متقین دا پارام دلتا اجمالاً دا صورت خلاصہ یادہ کئی دا صورت بقرہ چی کم دا پا اربط حصص بانے مشتمل دا سلور حصی دی پرے کی ذکر دا صورت مدنی دے او مدنی سورو کی شپگ سلور لوی داوی دعوت وحدانیت دعوت اثبات الرسالت دعوت جہاد دعوت انفاق فی سبیل اللہ او ہر چی دعوت صداقت قرآن و لباس بعد الموت دا پا مدنی سورو کی راضی خود ضمنی حقیقی نہیں نطول صورت بقرہ پا اربط حصص مشتمل شوا حصی اولنی تر آیت نمبر شپگ نوی قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزل على قلبك بإذن الله دی آیت پورے اولا حصہ دا قل من كان دا لگی دلی دا پا توحید باندی دا قل من كان عدوا لجبريل نا ترى الله لا ادا دا دویم سفاری داول پاو لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب پوری حصہ ثانیہ دا دلتا یول سے اعتراضون پر رسالت کیگی داغی جوابون دی دا پا اثبات و رسالت لگے دی دا لیس البر ان تولوا وجوهکم نشرو دا یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا من قبل ان یأتی احدکم دا دریم سفاری دا اولی رکو ابتدا داغیز پوری دا دریم حصہ لگے دلی دا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خل ولا شفاعہ اول حصہ قل من کان عدوا لجبریل دویم حصہ لیس البر ان تولوا وجوهکم دریم حصہ ایھا الذین آمنوا انفقوا سلورم حصہ تر آخر پوری دا دریم حصے خلاصہ جہاد پدے کے طالوت علیہ السلام واقعہ تعلیم للجہاد او دا څلورم حصہ په انفاق لگے دلی دا پاغی کی متعدد اوامر د انفاق دی او داغین سوا د مال د ګټلو طریقې دي چې مال و په حلال ګټي
احل الله البيع وحرم الربا او پاغي کې بیا د دکاندارۍ د معاملاتو نصوص دي. اول حصے تراشا سورۃ بقرہ سلور حصے. اول حصہ په اثبات التوحید لګیدلې ده. دا مشتمل ده په 4 ابواب باندې. باب اول تر شلم نمبر یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی. باب ثانی در یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم اوفوا بعهدکم وإیایا فارهبون. دا اول یا بنی اسرائیل رکوع کی چرازی تر دے موسیٰ. باب ثالث یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. او باب رابع تر آخر پوری چ قل من کان عدو لجبریل. نو سورہ بقرہ 4 حصص. حصہ اولا 4 ابواب. باب اول یا ایها الناس اعبدوا. باب ثانی یا بنی اسرائیل اذکروا تر اوفی بعهدی اوفی بعهدکم. باب ثالث تر ثانی بنی اسرائیل چ رکوع کی راضی. باب الرابع تر آخر پوری. خلاصہ د باب اول د سورہ بقرہ د حصہ اولی څه شی دی؟ ذکر القرآن مع الصفات. 3 صفات. 2 صفات مصرح یو ضمنی. لا ریب فی هدى للمتقین. دے ہادی دے دک شک نشتا. بل صفت بتقدیرا رو باس ذالک الکتاب حقنا چا حقانیت تبلے اغا مقدر. 3 صفات کتاب اللہ شریف لرا ذکر کرے شوی. بیا داغین بعد 3 جماعتنا لوی دی. یو جماعت د کفارو دی، یو د مومنانو دی، یو د منافقانو دی. داسی مثال لري لکه د انسان په دانچه کې یو زړه دی، یو پکې روح دی. نه یو پکې روح دی د انسان دانچه کې، یو شیطان دی، یو نفس دی. دا روح د انسان مومن دی، دا شیطان کافر دی، دا نفس منافق دی. دا د مسلمان سروي دعوه د ایمان لري، خو ان النفس لاماره بالسوء کار شیطان ته کوي. تر څو چې دې تزکیه ونشي. نو مضر چې کوم دی انسان لرا ډیر تاوان رسون کې انسان لرا هغه څه شی دی؟ شیطان نه بلکې نفس دی. دغه شان ته ډیر ضرر رسون کې انسان او مؤمن لرا د کفارو په نسبت سره هغه منافق دی. نیو کتاب الله او 3 صفات. دویم اول جماعت د مؤمنین او متقیانو ذکر کیږي سره د 5 صفات. او د 5 صفات نه بعد د هغه جزاء او بدله او خوي بیانېږي. اول صفت د مؤمن دا چې دا به ایمان بالغیب لري. دویم صفت دا چې عبادت بدنی وکړي. دریم دا چې عبادت مالیه او خیراتونه وکړي. څلورم مدار چې دیو په جمیع کتب باندې مؤمن وي. پنځم مدار چې بالآخره به یقین لري. دا 5 صفات مؤمن لرال جزاء اخروی څه شي دا؟ اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون. پدې زبان دی اول جماعت خلاص. دویم جماعت کافران دي. کافران خو چا تخکار دي کنه، ډېر تفصیلی پکې نه دی کړي. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. یو قبیح صفت دا چې د ایمان نه وروړي، بل قبیح صفت دا لري. 3 صفاتو کې دا چې پسترګوي پردي دي او پزلو په غوګونو مہر والے شوی دی. ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم. نو کفار دویم جماعت شو، دا غي 3 صفات ذمیمه سره د جزاء اخروینا ولهم عذاب عظیم. دا جزاء اخروی شو. دویم مدل اخلاص شو. دریم جماعت د منافقانو دی. اوس منافقان خو پد دي د خلقونه، هغه پوره وضاحت غواړي. ګور مؤمنان لن خلاص کړل، کفار لن خلاص کړل، په منافق باندې پوره تفصیل وکړه. 15 زمین صفات د منافق په دې ځای کې راوړل
یو صفت چې کوم دی عدم ایمان دی وما هم بمؤمنین. دویم صفت مخادعه ده، یخادعون الله، دوکباز دی. دریم صفت عدمی شعور دے، پوین لری و ما یشعرون. سلورم صفت دا چه مرض الشک لری فی قلوبهم مرض، اگر که قرآن کریم شفا دا خوچستا باطن نا جوڑ دے نو کارور کے نکئی شک لری کا. پنزم دروغ جن دی بما کانو یکذبونا. شپگم نسبت دا اصلاح کئی فساد لران دی فسادیان خوچ طور تا فساد وین دی وائی انما نحنو مصلحون، فساد تا اصلاح وائی. اوم الافساد غیرم فاسدی هم المفسدون، دی فسادیان غیر کے فساد دی لٹائی. دارنگی اتم تصفیح عقلاء الدین، د دین مشرانو پویانو طبقه مقل وائی. انؤمن کما من السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. قمقل دی عادی تصفیح د عقلاء الدین کئی، د دین پویانو ته قمقل وائی. اگر ازمونږ استاد مشرانو توابیان قمقل وائی کنه، عقلاء د دینو دی یا قمقلو او یو ایمان څنګه راوړي. نهم صفاحت پخپلم قمقل دی، هم الصفحاء. لسم عدم العلم ولا يعلمون. یولسم معیت الشیطان اذا خلو الى شیاطینهم. دولسم استهزاء بالمؤمنین انما نحن مستهزئون، مونږ مسخري کولی. دیرلسم طغیان فی طغیانهم یعمهون. فورلسم اشتراء الضلالت، نمرا قمقل دی گمراہی اخلی ایمان پریدی. بنلسم عدم اهتداء وما هم مهتدین. دا وما كانوا مهتدین خلاصه دا چی باب اول د حصے اولی طریق الناس عبدو چی لگی دلی دی. قرآن کریم 3 صفات، جماعت اول د مومنین 5 صفات مع جزاء اخروی، کفار 3 صفتون زمیمہ سر د جزاء اخروی، منافقان 15 صفات زمیمہ سر د جزاء دنیوی والاخروی. او چون کې چې منافق چانه خطا نشي نو ورکی د 2 مثالونو بیان هم کړي. مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، بعضی وی چې دا مثال له يهوديانو دی شان نزول نوای، او بعضی وی چې دا هم د منافقانو دی. یا مثلهم کمثل صیب، مثال چې کوم دی مثال کصیب من السماء فی ظلمات و رعد و برق. اخر کې دعوت وحدانیت را معاد کړه، ذکر چې دا اولی حصے خلاصه چې کوم دی وحدانیت ده. ان الله علی کل شیء قدیر. دا د باب اول خلاصه ده. باب ثانیه کې چې سمافات پراته ان شاء الله پاغزه وکړي. وبالآخرة هم یوقنون، او په آخرت باندې یقین لري. دا پنځم صفت جزاء اخروی. اولئک اولئک المتقون الموصوفون بالاوصاف الخمسه الكامله. آغا متقیان چې په 5 کاملو صفاتو متصف دي، دا کسان علی هدنا دی په هدایت باندې من ربهم. تنوین په هدن کې للتعظیم ده، اے علی هدن عظیم من ربهم، دا جانبا در رب کریم نا پلوی ہدایت باندې دي ثابت پاتې دي. واولئک دغا صفات والا مومنان چې هم المفلحون هم الفائزون بالمطلوب. دویم جماعت ان الذين كفروا یقینا ها کسان چې کفر کړل لا یؤمنون ایمان نروړي. یو طرف ته دویم جماعت بیان ده، بل طرف ته نبی علیہ السلام ته تسلی دا. هغه بار بار دعوت او انذار کوي او خلک ایمان نه راوړي، د تخفغان بو نور توای سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم. په دوی برابر د انذار ستا او عدم انذار ستا.
دوی ایمان نه راوړي. کفرو جمع صيغه دا کفر لغتن راضی په معنا د ستر او تخفیف سره پټواله. دیو جن دیکان ته کافر ویلې شي. اعجب الكفار نباته دا شنکجات د زمکی کفار لره په تعجب کیا چي. نو بعض مفسرین نے مراد د کفارونو ته دیکانان دي. وی شیندي دیکان چې تراشی سبای چې وګوري خيسترا ته کېدلی حیران شي ورته. اعجب الكفار نباتو لغتن په معنا د ستر سره راځي او شرعا هغه انکار دا هغه امورنا چې ثابت وي په دین د نبی علیہ السلام کې ضرورتن و بداهتن، یعنی هغه اشیاء چې معلوم دي په دیننا بالضروره داغه نه انکار کول چې دي دا کفر دی او پاغي تصدیق کول دا ایمان دی. کفر په څلور قسم باندې. اول کفر چې کوم دی کفر باللسان والقلب. کفر باللسان والقلب دا عام کفار او دهریان کفر دی. دویم کفر جهود دا هغه کفر دی چې باللسان وی بالقلب نوی لکه یهود کفر. دریم کفر عنادی. بعض علماء دې تمثيل کا کفر ابي طالب سره ور کوي. فخلو به اقرار کولو بس دا کلمه به نه ویل د زبد وجنا. شیعان د دې ایمان قائل دي او د اهل سنتنا چې ابو طالب په ایمان قائل دي نو هغه قایسن الله پای پتی رحمت الله علیه. بهرحال مسله دومره زیری بحث ګرځول پکار نه دي. د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ډېر خدمت کړل دي. کفر تعالی ایمان قبول کړی وی او وی بخي زمون په خفقان نشته زمون په خوشحالي ده. او چون کې سنسوسی نشته په ایمان باندې نه ځکه علما قول بل ایمان نه کوي اکثر. یو روایت دا تاریخ ابن هشام شتا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم درزن کدن پټین کړه کلمې تلقین کولو دغه اول به ما ته د ابو جهل او دی په غور راکړ. بس به نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته مرور شو لاړ او سترګې د وخت نه ډکې شو. حضرت عباس سے وہ دی وخت ایمان نو وروړي. کله چې ایمان وروړو مدینه منوره ته راغی ګوري چې خلک ابو طالب بارکه د کفر عقیده لري چې د کافر. نو نبی علیہ السلام تراغی ورته ویل چې تاسو کله د ابو طالب نه مرور شوي لاړی زنکدن ټیم کې رښونډه خوځېدي ما چې وګ نزدیک ستا کلمه ویلا. تاریخ ابن هشام دارا خستی ما چې وګ ور نزدیک ستا کلمه ویلا. عبد الله ابن عباس دا خپل حضرت عباس سے کیسه کوي وروري. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ویل لم اسمعه ما نه دا اوریدل. دغه زبانی تاریخ ابن هشام کې لند وای چې کچر ته روایت د عباس سے صحیح شي چې د کلمه ځن کدن کې ویلې دا نو سما د رسول الله مبارک د ایمان د قبولې د پاره د ضرورتونو نه ده. تاسو ضرور نه کنه چې خامخا به اوس نبی علیہ السلام کله چا کلمه اوریدلې مو اب مؤمن یو کینی اوریدلې بیا به مؤمن نه وي. مو هم داغه دولند کلمه نه ده ویلې مو هم دلته ویلې ده. نو وای دغه څه ضروري خبر نه ده چې نبی علیہ السلام وریدنه. نبی علیہ السلام مقصد دا و چې زو لاړم زما په مخ کې ونه ویلا. نو کوم علما چې د ایمان قول کوي هغه د ابن هشام د روایت د عباس سے د قول نه دلیل نشي چې د اخر کې کلمه ویلې. او کوم علما چې قول نه کوي هغه شان نزول د دې آیت پسې دي چې انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. د دې په شان نزول کې یو قول دار چې دا په حق د ابو طالب صاحب کې دی چې نبی علیہ السلام د ایمان ډیر شوقي
تعالی ورته وی چې انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. هغه شان نزول دی آیت نه استدلال کوي چې د ایمان نه دی شوی. بهرحال زما خدا رائے ده چې بیت طالبان مولیان دا مسله ډیره زیری بحث ونه ګرځي. نو مسله د کفر عناد کی علما کا کفر ابی طالب مثال پیش کړي کړه. خودی ته زور ورکول او خلکو څخه په دې مناظره کول چې الک ابو طالب صاحب کافر دی او تول او ته کافر نه وینا، دا دومره ضرورت نه نه. نخله تعالی تعالی دې پښتنه کوي چې الک ته مؤمنی ته ویاو تا ابو طالب صاحب ته کافر ویلی د دې تاسو ته نه کیږي چې نه کیږي. بس زما خدا رائے ده چې شعب ابي طالب کی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بارکه کفار فیصله کړی و چې نه بسوک په سخر سي نه به ساخلي خپل پیسې او ختم شي. دا ابو طالب شعب ابي طالب ته سره لاړو. بی خدیجه الکبرى رضی الله عنها و چې مونږ به بوټي راوش لول او بو کې به مخ خوټاول او هغه او بو هغه بوټي وګیا زمونږه خوراک. 3 کال دا سختی په نبی عليه السلام ته رشي و او دا 3 کال سختی ور سره ابو طالب تیر کړی دلته برداشت کړی او دا هغه تکالیف د وجنه خدیجه بی وفات شو او دا ابو طالب د مرګم وجه او مغه چې د پوه شو ابي طالب کې تکالیف ډېر تیر کړی. نو دومره تکلیفونه د نبی عليه السلام سره مکه معظمه کې د برداشت کړی دي. یعنی که خدای تعالی د غزن کدن ټیم کې کلمه چرته ویلې شوی او خدای قبول کړي مونږ په خوشاله چونکه نصوص مصرح نشته ده. بس یو جانب باندې قول نه پکار سکوت پکار د سې مسایلو کې غلې سړې پاتې شنو خاطر. څلورم کفر نفاق. هغه انکار بالقلب دے اقرار لسانن. ان الذين كفروا یقینا کافران چې یعنی بهذا الكتاب یقینا کافران په دغه کتاب باندې لا یؤمنون ایمان نروړي. نو لا یؤمنون دا ان الذين كفروا دا پارا خبرش الذين كفروا موصول مع السلام دا اسم نه النبي لا یؤمنون ورته خبر دی یقینا کافران چې ایمان نروړي. فلهذا دیو جنا چې ایمان نروړي تصدیق نه کوي په کتاب باندې فلهذا سواء عليهم انذاركهم وعدم انذاركهم. انذرتهم جمله په تعویل د مصدر بواړي برابر دی په دې باندې انذاركهم يرول ستا دوی لرا و عدم انذار ستا دوی لرا دا سیان دی. په دې دا مقصد نه دی چې ته انذار مکه و ځکه ستا انذار عدم انذار سنا. د دې مقصد تسلی معمولا بیا لرا. لعلك باخع نفسك لعلك باخع نفسك څنګه راځي نور سورۃ کهف حضور ہوئے او کس الله يكونوا مؤمنين دا سره لعلك باخع نفسك خایږي ته قاتل د ځان خپل په دې خبره چې دی ایمان نه وروړي. یعنی چې دا کفارو ته دعوت ورکې ایمان نه وروړي نو د ډېر خفګان د وجنه ځان وجني ځان مو وجنا. نو د دسي آیتونو چې ستا انذار عدم انذار دی ته سیان دی دا منع د انذار او تبلیغ نه ده بلکې دا تسلی د محبوب دا چې بس دوی ایمان نه وروړي. دا غي علت معلوم دی چې اذ ختم الله علی قلوبهم. لا یؤمنون ان الذين كفروا د پارا خبر. بیا دا چې دوی ایمان نه وروړي د دې د پارا درې علت دي. یو علت دا اذ ختم الله علی قلوبهم. دویم دا چې ختم علی سماعهم. یو سړی چې په خپل نه پويږي د یو خیر سړي خبره چې ووري بیا هم خی کنه. ګوره مجتهد په خپل په کتاب الله پويږي او مقلد څه شي خپل نه پوي